السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، زنن تاسو ته یو څو اعمال خیم چې قرآن او احادیث نه ثابت دي چې په دې کې شفا ده. شفا دنیا کې شاید داس یو انسان وي چې په هغه بیماری، پریشانی یا تکلیف نه محفوظ وي، یا به جسمانی بیماری کې مبتلا وي، یا به ذهنی دباو شکار وي، یا به روحانی مسائل نه پریشان وي، یا به څه نه څه ازمایش کې گرفتار وي. هیڅ علاج به په نظر نه راځي. لیکن د مسلمان د پاره د ټولو نه لوی خوشخبری دا ده چې الله جل جلاله د هرې بیماری سره شفا هم پیدا کړې ده. جسمانی او روحانی بیماریانو د پاره یو داسې علاج چې قرآن او حدیث نه ثابت دی چې د هغې د شفا او د روغوالي د پاره هیڅ قسم شک او شبهه نشته. ما محترم و عزتمندو، یادو ساتئ که جسمانی بیماری وي، څومره چې سخت او شدید ولی نه، په ظاهر لا علاج بیماری ښکاري. په جسم کې درد وي، شوګر بیماری وي، خدای دې نه کوي کینسر بیماری وي، یا بل یو داسې قسم بیماری وي، یا روحانی بیماری وي چې ډاکټرانو د هغه په سمج او پوهه کې نه راځي، او هر عامل ته دروازه ټکولی وي او په هغې ستړی شوی وي. ما محترم و عزتمندو، یادو ساتئ قرآن مجید سراسر شفا ده. الله جل جلاله قرآن کریم شفا جوړه کړې ده او نازل کړی دی. او په حدیث پاک کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک موجود دی. سوره فاتحه کې د هر مرض علاج دی. سوره فاتحه د هر بیماری دوا ده. نو سوره فاتحه لازم وګڼئ چې څومره هم لوستلی شئ نو لولئ. روزانه سوره فاتحه تلاوت شروع کړئ او خپل جسمانی صحت کې به فرق په خپله محسوس کړئ. 10 پیرې ویلی شئ، 40 پیرې ویلی شئ، 100 پیرې ویلی شئ. سوره فاتحه خپل معمول وګرځوئ. که ستاسو ماشومان بیماری، یا په خاندان کې یا د کور والا نور څوک بیماری، نه هغې ته د دې تلقین وکئ او په خپله یې لوستل شروع کړئ. دویم چیز هغه شهد دی. د دې ذکر په قرآن مجید کې موجود دی، فیه شفاء للناس، چې دا د ټولو خلکو لپاره په دې کې شفا ده. نو شادو استعمال هم شروع کړئ. دریم چیز هغه کلونجي ده چې په عربی کې ورته حبة السودا وایي. په حدیث شریف کې راځي حبة السودا د مرګ نه علاوه د هر مرض شفا ده. دغه رنګې کلونجي دانې په نهره باندې اوبو سره استعمال کړئ. انشاءالله روحانی او جسمانی دواړه بیماریانو نه به شفا حاصل شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې الله جل جلاله داسې یو بیماری نه ده نازل کړي چې د هغې دپاره شفا نه وي راوباسلي. زما محترم و عزتمندو، مسلمان به کله هم مایوسه کېږي نه. علاج به کوي، دعا به هم کوي، او د الله جل جلاله د رحمت نه مننه امید کېږي. قرآن کریم صرف هدایت کتاب نه دی بلکې د شفا کتاب هم دی. الله جل جلاله فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. قرآن کریم کې موږ یو داسې چیز نازل کړی دی چې ایمان والو دپاره شفا او رحمت دی. دغه رنګې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه مبارک دعا هم منقول دي چې بخاری شریف، مسلم شریف کې موجود دي. دغه دعاګانې موږ اختیار کو، په مختلفو ځایونو نه مختلف وظایف موږ تلاش کو، ګرځو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه مبارک دعاګانې ویل شروع کو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه مبارک دعاګانې شروع کو، او دغه مقبول او مبارک دعاګانو په برکت سره به موږ ته کامله شفا میلاو شي. د دغې نه یو مشهوره دعا دا ده: اللهم رب الناس اذهب البأس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے الله د خلکو ربه، بیماری مانه لرې کا، شفا راکا. ته شفا والی او ستا شفا نه علاوه بله شفا نشته. داسې کامله شفا موږ ته راکا چې بیماری باقی پاتې نشي. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د خپل کور والو د چا بیمار عیادت به کو، نه خپل خیلاس به د هغه په جسم باندې راخ کو، او دا دعا به ویله: اللهم رب الناس اذهب البأس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا یغادر سقما.
دغرنګې پیغمبر علیه صلات وسلام د مریض عیادت لپاره تشریف وړی دی او هغه ته تسلی ورکړې ده، ورته فرمایلی چې لا بأس طهور ان شاء الله، هیڅ قسمه څه حرج نشته، الله وغواړي بیماری د ګناهونو نه پاکیزګي کفاره به جوړه شي. ځان دپاره هم دعا کوئ او نورو مریضانو دپاره پکې هم دعا وکئ. یو بله مبارکه دعا په یو حدیث شریف کې موجوده ده. حضرت جبریل علیه صلات وسلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کلماتو په ذریعې سره به دمو چې دا به څومره عظیمه دعای چې فرشتو سردار او د انبیاو سردار دموي. دا دعا یاد کئ او په خپل ځان پې دموئ، خپل اهل و عیال پې دموئ. بسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد الله یشفیک بسم الله ارقیک. زه د الله جل جلاله په نوم سره تا دموم او هر هغه شیز نه چې تا ته تکلیف درکوي، هر نفس او حاسد والا نظر نه، شر نه، الله دې تا ته شفا درکړي او د الله په نوم سره تا دموم. دا دعا صحیح مسلم او سنن ابن ماجه کې منقول ده. دا حضرت جبریل علیه صلات وسلام دم دی او هغه ښودلې ده او د هغه دعا ده او هغه په خپله پې دم اچولی دی. خپل اهل او عیال په دې باندې دموي. الله جل جلاله دغه مبارک دعاو په برکت سره زمونږ ټول روحاني او جسمانی بیماریان نه الله دې شفای کامله عاجله مستمره راکړي. آمین.